نو جناب دغه جمهوریت چې رالی د فاسد اداره اول کال د امریکایانو په ما پسې څه تفتیش کاوه ځکه زه ملا وم دا وخت کې ښه مقرر وم نو بیا مهاجر شولم لاړم په دا ګلستان کې مې مدرسه ونیوله 98 کسه طالبان 100 کسه طالبان د وړې دورې مې جمع کړله په خدای باور وکړه احمدي صاحب د آخرت په ورځ به دا خبره رښتیا شي ما فعلا د جهاد اراده نه درلوده په زادریم صفه د شپو کې پورته سوز ما سره رابطه کول اراده می خاص نه و په خدای باور وکړه د آخرت په ورځ به سره ورسو 3 شپې 4 شپې 5 شپې متصل کتاب به مې وکتې د شپې به بیده ومه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پر تور آس باندې سپورو توره دریشي به کړې وه خلفای راشدین ګرده یا نیم به ورسره وه رالی زه به پروت وم په دا خوب کې په لغته به وولم ول پورته سه جهاد وکړه پورته سه جهاد وکړه یعنی خوب مې نس کولی په شپو دوامه سره ولاړ سولم د پیزادریم صاحب سره مرابطه وسوله هله خپل وس و طاقت مو کاوی لوږې تندې جنګونه پریشانۍ بیا دغه رقم درته وایمه چې دا د جهاد په دوران کې په هغه اولو کلو کې د امریکایانو په سختو شپو کې تر مزاري او تر هلمند او تر بولدکه پورې به بیا سره ورسو د الله حضور ته د نبی کریم علیه السلام حضور ته چې ما ته په ټولو جنګو کې هدایت مستقیما نبی کریم علیه السلام کاوی حضرت عمر صاحب کاوی عبدالرحمن ابن عوف کاوی عبدالله ابن عمر کاوی ابوبکر صدیق صاحب کاوی موسی علیه السلام کاوی عیسی علیه السلام کاوی سلیمان علیه السلام کاوی والله د ټولو انبیاو چیرې مې هم په یاد او د ټولو صحابه چیرې مې هم په یاد چې ما ته به هدایت په دې نظامی امورو کې کاوی خو خود انسان دی زموږ د لاسه به هم ګناوې سوي دا نه وایو انبیا نه یو معصوم نه یو د دې زمانې خلک یو هر چا کړی دی او ملي خیانت مو نه دی کړی د جهاد سره مو جپا نه ده کړې مخالفت مو د جهاد دښمني نه ده کړې دښمني مو د امارت نه ده کړې مځکې مو نه دي غصب کړي پیسې مو نه دي غلا کړي لفظي ګناوې به د خولې راسه سوي وي لفظي ګناوې به د عمل راسه سوي هغه منو هغه د هر چا څه کیږي هیڅوک معصوم نه دی په اوس زمانه کې بغیر د انبیا هغه معصوم دي نو پر هغه سربیره هادی دا 2-3 کاله کېږي چې د نظام راغلی دی نه چا موټر راته ویلی دی نه چا د پیسو راته ویلی دی نه چا ملاقات را کړی دی نه هم راکوي نو دغه شکایت به زه د آخرت په ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوم هغو انبیاو ته به کوم والله دا مې عزم کړی دی چې اوس هم تر ما مجاهد تر ما مخلص امارت ته وفادار په ټول افغانستان کې ولاکه وینم پر هغه عقیده پر هغه ایمان پاته یم خو په کور کې چې ناست یم دا مې عزم دی چې د آخرت په ورځ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې ټول امیران غټ مسؤلین دا تر ګریوان نسم او شهیدانو ته به هم دغه وایم چې زما سره فدایان تللي دي زما سره شهیدان تللي دي هغو ته به دا هم دغه وایم چې زه ستاسې امیر وم زه ستاسې استاز وم هم روحي استاز وم هم نظامي استاز وم هم ژبني استاز وم هم قلمي استاز وم دغه خلکو موږ په افغانستان کې دغسې وشرمولو چې لکه ښځې په کورو کې کښېنولو هیڅ مشوره نه راسه کول اوس اواز نه پورته کوو ځکه مخالفت دی اواز مخالفت د نظام موږ نه کوو دښمني د نظام نه کوو لیکن د آخرت په ورځ به ټول شهیدان فدایان چې زما تر لاس په زرګونو تیر سوي دي فدایان مجاهدین شهیدان دا به راولم کښېنوم بیا دا مې عزم کړی دی کونډیانې بیا راولم یتیمان بیا راولم کښېنوم بیا چې ولې دا خلکو موږ داسې معطل کښېنولو چې په وطن کې وشرمولو په نظام کې وشرمولو او تاسو ته معلومه ده چې څوک په نظام کې نه هغه داسې وي لکه مسلمان چې نه ولې دا خلکو موږ معطل کړو چې چا ملاقات نه راکوي زه د چا د ملاقات وږی نه یم خو ما د الله دپاره د هر یوه
د دې دپاره چې الله تعالی جل وعلا شانه ته زما عذر ثابت سي د هر یوه د ملاقات تمنا مې کړې ده ورغلی یم دپاره د دې چې زه د خدای و د نبي کریم علیه السلام په حضور کې دلیل پیدا کړم. د شیخ صاحب څخه نیولې تر ملا محمد حسن اخوند پورې تر مولا یعقوب صاحب پورې تر خلیفه صاحب پورې هر یوه د ملاقات تر ملا فاضل اخوند پورې د هر یوه د ملاقات تمنا مې کړې ده نه دی راکړې. بس دغه زما دپاره کافي دی. نور زه وږی نه وم د دوی د ملاقات. سړی د آخرت په ورځ د الله رسول درته ونه وایي الله درته ونه وایي چې ته ولې نه ورتللې وه دا خلکو ته ته خو به ورغلی وای ما د خپل عذر پر ځای کې زه ورغلم ټولو ته خو یوه هم ماته نه دي ویلي چې خدای دې راوله. نو بیا د آخرت په ورځ د خپل شهیدان خپل یتیمان کونډیانې دا ګرده کښېنوم دا به راباندې شاهدان یو زما پر خدمتونو باندې او دغه رقم به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایم چې تا ماته امر د جهاد کړی و. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته به وایم چې تا ماته امر د جهاد کړی و. موسی علیه السلام ته به وایم عیسی علیه السلام ته به وایم سلیمان علیه السلام ته به وایم خضر علیه السلام ته به وایم چې تاسې ماته امر کړی و. دا خلکو په څه شي باندې موږ ماتلولو ولې شاته کولو ولې د ښځو سره کښېنولو چې زموږ څخه یې ښځې جوړولې ولې یو اسلامي خدمت یو دینی خدمت ته دا خلکو پر موږ باندې پیرزو نه و. څه وجه وه؟ ګناه وه. ګناه هر چا کړې ده هغه هر چا کړې ده د هر چا څه کېږي. الله ته به توبه بیا هم کاږو بیا هم کاږو بیا هم کاږو. زه د عصمت دعوه نه کوم زه معصوم نه یم خو لیکن د الله په دین کې د ښه خدمت وژیو دې ملت ته دې وطن ته دې دین ته دې نظام ته دغه عریضه مې ساتلې ده دا مې الله ته لیکلې ده دا مې انبیاو ته لیکلې ده دا مې صحابو ته لیکلې ده. شهیدان به مې خپل شهیدان او خپل فدایان او خپل کونډیان او یتیمان وي. دا عریضه به د خدای په حضور کې پیښوم. دغه مشران به ټول د خدای په حضور کې تر ګریوان نسم و. په دې دنیا کې نه مخالفت کوم نه دشمنی کوم او نه کار په لرم دوی پوسو نظام یې پوسو. السلام